ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. دا جنت و صفات کی نن بل یو صفت من ذکر کو دے او دے انہار الجنہ د جنت نهرونه. قرآن کریم کې الله څلور قسم نهرونه ذکر کړی دي او داغي وضاحت ورسته کوشش دا نهرونه دا کم قسم نهرونه دي او دا به کوم طریقه باندې دي. خوراک چې کله سړیو کې نو خامخا اسکاک ته ضرورت راځي او په اسکاک کې بیا اول نمبر د انسان اوبو ته اشتها کیږي او اوبو ته اړه کیږي او اوبو ته شوق کیږي او بیا دغه سره سره نور خواږه مشروبات دایي ته د انسان زړه کیږي او د انسان لپاره فایده ونه وي. چې کله خوراک په ضرورت سره خوږ شی استعمال کینې پای سره د انسان میدم خکیږي او خوراک عظیمه کیږي مخه. قرآن کریم کی سورۃ محمد کی الله را دغه نهرونو څلور قسم بیان کړی دي چې دای مختصر وضاحت او مختصر تشریح هم ذکر کوو. الله فرمایي مثل الجنة التي وعد المتقون، صفت او حال د هغه جنت چې د متقینو سره وعده کړل شوې ده. ناغي کې بای صفات داري فيها انهار، پای کې نهرونه دي مما ان غیر آسنین دا وبونه چې ګندکیږي نه. بعضې اوبه چې ایساری شي وخت په تیر شي نه ګندکیږي، دا یې خوند بدلیږي، څه خوا کې بیا څه شنې هغه بوړبوړقۍ شانتم جوړیږي. نه من غیر آسنین چې نه به ګندکیږي. یو قسم دا یو انهار من لبن، دویم قسم هغه نهرونه دي چې هغه د شودو نه دي، د پيو نه دي. څوک ته شودو وي څوک ته پي وي، کته لا خلکو ته پي موږ ته شودو وي. لم يتغير طعمه، چې دای خون نه بدلیږي. الله لم يتغير لفظ ویل دی په دې کې یوه خبره ته اشاره کړې ده. دا شودو چې دا ډېر کمالي شی دی. نبی صلی الله علیه وسلم هغه بچی کله وای نور خوراکونه وکړو ناغه بدسې ول دعا به کول اللهم بارک لنا فيه وابدله لنا خيرا منه. یا الله زموږ د پاره بدی کی برکت پیدا کول دی په بدل کې را لغوره شي زرا کا. خو چې کله به شوده وسکل نو دسې به اللهم بارک لنا فيه وزدنا منه. یا الله بدی کې لاله برکت پیدا کو دا نورم سیوا کا. شارحین د حدیث سلطه نقطه بیانې چې نور خوراکونه به وکړه د هغې د بدلون سوال به کاو چې الله د دې په بدل کې غوره راکړه. خو دا شوده به چې وسکل د دې زیادت سوال به کاو. وجه داره چې شودو کې الله ډېر کمالات ښودلي دي. دا وګوره دغه یو شوده دي نه څومره اشیا جوړېږي. د دې شودو نه غوړي جوړېږي، حالانکه غوړي څومره طاقتور شی دی. د دې نه شوملي جوړېږي، د دې نه متر جوړېږي، د دې نه ماسته جوړېږي. ډېر اشیا په دې کې دننه داخل دي. د وجه له انسان د صحت لپاره بهترین شی چې کوم دی هغه شوده دي. خدا شودو دا په دنیا شوده شي بدلیږي، لږ ټیم به تیر شي بیا دا ښه کېږي.
دا خرابیږي. د آخرت شوده چې کوم دی ولم يتغیر طعمه خوان به نه بدلیږي. خدلتا لم يتغیر لفظ لم يتغیر په خپل به نه بدلیږي. دلته اهل علم وایي چې داسې ونه ویل چې لم یغیر طعمه د دې خوان به نشي بدلېدلی. وایي وجه دا ده چې اصل کې جنتي غواړي نو د دې خوان بدلولی شي، ماسته ترې جوړولی شي، شملې ترې جوړولی شي، غوړي ترې جوړولی شي، بل شی ترې جوړولی شي، لیکن په خپله به نه بدلېږي، په خپله به څښا کېږي نه. لم یتغیر طعمه خوان به نه بدلېږي. وانهار من خمر لذة للشاربین او بل نهرونه د شرابو دي چې هغه به څکونکو ته مزه ورکوي. دې سره دا قید ولګاو لذة للشاربین څکونکو ته مزه ورکوي. د دنیا شراب چې کله سړی څکي نو دا ډېر کریح وي، د دې دا بدبوی ډېره زیاته وي. دا خو دا خلک ګنده شي که نه بیا دا بدبوی عادت شي، ورنه اوله کې د دې دا بوی سړي باندې ډېر بد لګي. او بل دا چې انسان څکي که نه نو دارسې مزې په طور یې نه څکي، بس هغه نشه چې کوم نه نشه هغې دپاره یې څکي. نفس یې د دې په ذات کې خوند نشته دی، هغه ډېر بدبوی. خو د آخرت شراب چې کوم دی هغه انسان له مزه ورکوي. لذة للشاربین. او د دنیا شراب د انسان عقل خرابوي، هغه عقل نه خرابوي. لکه دا یې وضاحت په انشاءالله آئنده خطباتو کې بیا کوو چې د دنیا شرابو کې سردردی شته دی، دې کې د انسان عقل چې کوم دی ختمیږي، بیا پردی خپل څوک نه پیژني. لیکن آخرت شراب هغه داسې نه. لذة للشاربین وانهار من عسل مصفى او بل هغه نهرونه چې شاتو نه وي بالکل صفا سوتره، مصفن بالکل صفا سوتره دي، ملاوټ پکې نشته دی، ګورې ګند پکې نشته دی. اوس ہوتا ته صفا شات به نه میلاویږي. اوس چې څوک هم وي که نه ډېر بزر ګوره بزر سړی که نه هم پکې خامخا څه نه څه چې په لسو کې 1% پکې شاملی څه شی دا بالکل سوچا شات دي. درو خو ډېر زیات شوي دي هم که نه، خاص کر پر بیا او شرا کې اخیستلو خرڅولو کې خو ټوله څوک اړوله حیا نه کوي. هغې کې خو چاته پته هم نشته دی که نه، نو چې چا کوم قسم دروغ پکې ویله. دروغ بازار خو ډېر زیات ګرم دی، خاص کر په دې وخت کې په پاکستان کې هلته خو ډېر زیات ګرم دی. په سلو کې به 1% دروغ، 1% کس چې کوم دی هغه به چېرته دروغ نه وایي، نور خو 99% تقریبا هر سړی دروغ وایي څه نه څه. من عسل مصفى. بیا پای کې وګورئ د جنت کې دننه بیا حوض دا نهر دی، نهر کوثر، یو حوض کوثر دی محشر میدان کې یو کوثر دی ښه، نهر الکوثر دا په جنت کې دننه دی. نبی صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه شوه مل کوثر، دا کوثر څه شی دی چې قرآن کې الله فرمایي انا اعطیناک الکوثر؟ هغه ورته ویل ذاک نهر اعطانیه الله، دا یو نهر دی چې الله ماله راکړی دی، یعنی فی الجنه، یعنی په جنت کې اشد بیاضا من اللبن، د هغې د اوبو د شودو نه ډېرې سپینې دي، واحلى من العسل، د شاتو نه ډېر خوږې دي. او بیا نبی صلی الله علیه وسلم دا فرمایل فیه طیر، الته مرغانم دي په دغه نهر کې، په دې نهر کې الته مرغان دي. اعناق قها کاعناق الجزر، چې د هغې د څټونه د اوښانو د څټونو په شان داسې اوږده اوږده دي، غټ غټ مرغان یې د اوبو په دې غاړه باندې چې مرغان ناستي که نه ناسې خوند کوي، مزه کوي. نو دا د جنتیانو دپاره دی دا بخوري. نو عمر عنه فرمایل ان هذه لناعمه، دا مرغان خو به ډېر مزهداره وي که نه بیا چې دونه غټ دنګ دنګ مرغان دي. نبی صلی الله علیه وسلم څه فرمایي اکلتها انعم منها، د دې خوراک کوونکي ډېر ښایسته خلک دی، ډېر مزهدار خلک څوک چې خوري. امام ترمذي له حدیث نقل کړی دی. بیا دا نهرونه چې کوم دي داسې نهر نه دی لکه مونږ واله حساب، مونږ اکثر معنا کوو واله، دا واله نه ده، دا خو مونږ د اسانۍ دپاره معنا کوو، انهار معنا ولی، اصل کې دا بحرونه دي، دریابونه دي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لکه بل حدیث ترمذي کې راغلی دی ان فی الجنة بحر الماء، ان فی الجنة بحر الماء، په جنت کې د اوبو دریاب هم دی، وبحر العسل د شاتو دریاب هم دی، وبحر اللبن د شودو دریاب هم دی، وبحر الخمر د شرابو دریاب هم دی. ثم تشقق الانهار بعد، دا هغې نه بیا وړې وړې ولې جدا شوي دي. اصل کې دننه دریابونه دي د شودو، د شرابو، د اوبو، د ګبینو.
بیا ځان له وړې وړې ولي چې کوم دی هغه جدا شي د جنتیانو د کورونو په دې مخه باندې داسې تللي دي. نو اصل کې دا دریابونه دي. او نبی صلی الله علیه وسلم یو بل حدیث کې بیا فرمایلی دی یو بل قسم دریاب هم دی هلته. دا خو هغه څلور دي چې دا به جنتیان عام طور باندې استعمالوي. اوس کې بیا خو یو دریاب هلته دی چې هغه بل شان دریاب دی. هغه چې کله جهنمیان د جهنم نه راوځي نو هلته به ورځي. امام مسلم حدیث نقل کړی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی یدخل الله اهل الجنة الجنة، الله به جنتیان جنت ته داخل کی. ويدخل من يشاء برحمته، الله چې څوک غواړي په خپل رحمت باندې به داخلي. يدخل من يشاء برحمته. ويدخل اهل النار النار، جهنميان به جهنم ته داخل کی. ثم يقول بيبا الله فرمای انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان فاخرجوه. بيبا الله ملائکه ته وی ورشي په دې جهنم کې وګورئ چې چا په زړه کې د وری د دانې په مقدار ایمان بیا متدام ته راوباسي ایسته. فیخرجون منها حمما، دی پرې جنت نه راویستلی چې دی جهنم نه راویستلی شي چې هغه به سکاره شي وي، سکروټې سکاره به ترې جوړ شي، سټکورې شي وي. قد امتحشوا چې هغې به هلته سوي وي. فیلقون فی نار الحیات او الحیا، د دیو با په یو نهر کې وغورځولی شي چې هغې ته نهر الحیات ویلی کېدلی شي. دا نهر الحیات دی، هغه نهر چې هغه د ژوند نهر دی. نو فینبتون فیه کما تنبت الحبة فی جانب السیل، دیو به داسې رازرغون شي بیرته راوبه ټوکېږي لکه څرنګه چې د سیلاب په دې غاړه باندې الله شانته یې پای کې یو دانه د هغې نه تیغ راوځي. علم تروها کیف تخرج صفراء ملتویه، تاسو نه ګورئ چې هغه کله راوځي دغه تیغ په دې لهه کې چې کمی د دې سیلاب غاړې ته هغه داسې زیړ شانته داسې تاو شوی غوندې وي، دغه شان بلاوت داسې تاو شوي شانته. حدیث مسلم کې راغلی. دا دې ته ویل کېږي نهر الحیات. بیا بل خبر یاد لرئ، جنت کې چې کم دا نهرونه بهیږي دا ولې بهیږي نو دا به د کم ځای نه بهیږي، دا به داسې نه وي. دا چې رابهیږي اصل کې دا به ابشاري د بره نه به سخت رابهیږي، بیا به د هغې نه لاندې ولې داسې جوړې شوي. اصل چې دا رابهیږي خپل ابشارونه یې لکه ستاسو خیالي په دې سیل صفا ځایونو کې په دې غریزو علاقو کې هلته ابشار وي. دا وخته په دې ونو کې را رواني، په دې بوټو کې ښکته را رواني، ښکته رابهیږي یو پواره شانته کوي. دغه شان د دې به یو خپل چې اوچت ځای دی د هغې نه به ښکته رابهیږي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ان فی الجنة 100 درجه، په جنت کې 100 درجې دي. اعدها الله عز وجل للمجاهدین فی سبیله، الله دا خلقو د پاره تیاری کړي دا 100 درجې چې کوم جهاد کې د الله په لاره کې. بین کل درجتین کما بین السماء والارض، د هر دو درجو منځ کې دومره فاصله ده لکه د اسمان او د ځمکې. لکه مخکې موږ په ابتدا کې دا عنوان ذکر کړو درجات الجنه کې دا تفصیل هم بیان کړو. اللہ نبی میں فرمائی فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسِ، اللہ نم چې کله سوال کوي کنو دا سوال کوي یا الله فردوس سراکا، جنت الفردوس سراکا. او مخکې ابتدا کې موږ دا ویلي وو سوال کوي په الله څوک زور نشي کولی، خو الله په دې خوشحالیږي چې د الله نه اعلی شي غواړي، اعلی جنت غواړي، الله په دې خوشحالیږي. په هغې باندې څوک زور کولی نشي. ښه په جزم باندې سوال کوئ، په یقین باندې سوال کوئ یا الله درنه غواړم جنت الفردوس ته نه غواړم. دا مو کم همت خلکو غوندې سوال مه کوئ جنت په دې دروازه پسې مې ونخلوام پوره ده ته پسې نخله موږ ته غټ جنت غواړو. کم همت خلکو سوالونه یې کوي یا الله ته مې رب احسانس جنت الفردوس غواړم، جنت الفردوس پر راکې نور څوک به ور داخله خو ما ورته ور داخل که که نه. داسې سوال کوئ د الله نه، دا په دې خوشحالېږي. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، د الله نه چې کله سوال کوو جنت الفردوس غواړئ ځکه فإنه وسط الجنة، دا غوره جنت تے، بہترین جنت تے. وعلى الجنة اوچت جنت تے، پټو جنتوں کې دا اوچت جنت تے. وفوقه عرش الرحمن، داغی دا بر بیا دا اللہ عرش تے، داغی چت چکوی دا اللہ عرش تے. ومنه تفجر انہار الجنة، او دا دقا جنت الفردوس نا دا لاندی
نور نهرونه چې کوم دي دا د جنت الفردوس نه ښکته بیږي، دا اوچت جنت کې نه لاندې پیدا بیږي. حدیث امام بخاری پر صحیح کې نقل کړی دی. ایو حدیث معراج کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي معراج په شپه باندې چې بره نبی صلی الله علیه وسلم تل پای کې دا فرمایلی ورفعت لی سدرۃ المنتهى، ما ته سدرۃ المنتهى را پورته کړې شو. سدره په عربی کې بیره ته ویل کېدلی شي. سدرۃ المنتهى په اسمان کې د بیر یو ونه ده او هغې نه اخوا بیا ملائک نشي تللی، حتی چې جبریل علیه السلام هم نشي تللی، ځکه ته سدرۃ المنتهى ویل کېدلی شي. نو رفعت لی سدرۃ المنتهى فی السماء السابعه، اسمان کې ما ته سدرۃ المنتهى را پورته کړې شو. نبقها مثل قلال حجر، دا غي د دانی چې کومي د حجر علاقه دا غي د منګور چاټو په شان غاټي غاټي دانی وي. وورقها مثل اذان الفيل، او دا غي د پانی د تیت غوګونو په شان غاټي غاټي پانی وي. ويخرج من اصلها نهران ظاهران ونهران باطنان، او دغه سدرۃ المنتهى د بیري ونه د دې یخنه دو نهرونه ښکارا را بیږي او دو نهرونه پټ دي. نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمای ما ویل یا جبريل ما هذا، جبريل تمیل چې دا څه شی دي؟ دا ویل اما النهران الباطنان ففي الجنه، هر چې دا دو پټ نهرونه دي دا په جنت کې دي، دنه دال تبيږي هغه طرف تبيږي. ومن النهران ظاهران، هر چې دا ښکارا ښکته را بیدلی دنیا ته، نو فالنیل والفرات، دریای نیل او دریای فرات، یو مصر کې دی بل عراق کې، دریای نیل او دریای فرات، دا دواړه ښکارن جن دغه نهرونه چې دا بره نه را بیدلی دي. الله رب العالمین په خپل قدرت سره او په خپل طاقت سره هغه دنیا ته را بیولي دي. څوک پې پوهېږي چې په کوم ځای را بیدلی دي، په کوم طرف را بیدلی دي. یو بل حدیث کې داسې راغلی دي نبی صلی الله علیه وسلم هغه فرمایلی دي، دا حدیث امام حاکم نقل کړی دی المستدرک کې، او بنا بر قول راجح حسن سند دی، لکه شعیب الارنووت پر تحقیق ابن حبان کې ملی چې اسناد حسن. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من سره ان يسقيه الله من الخمر في الاخره فليتركها في الدنيا، که څوک په دې خوشحالېږي چې ما ته الله په آخرت کې شراب وسکي که نه، نو په دنیا کې پرېږده. ګورئ چې دلته یې ونسکل که نه، نو هلته بیا ربانې الله سکي، خو که دلته یې سکل نو هلته ربانې الله نه سکي. یو روایت کې دا راغلی دي څوک چې په دنیا کې شراب څکي نو که دی جنت ته لاړ شي، که بالفرض جنت ته لاړ هم شي نو هم به نه سکي، هلته پابندي ده په ده باندې، دله ښه نه دي. هلته د په دنیا کې خپل کار کړی، البته په صدق توبه وباسي، بېله خبره ده. شراب و نقصانات خو جدا دي، عادت ته موږ نه بیانو، خو غټ نقصان یې دا دی چې د آخرت د شرابو نه سړی محرومه کېږي. نو که څوک په دې خوشحاله چې ما باندې الله په آخرت کې شراب وڅکي، نو په دنیا کې پرېږده. ومن سره ان یکسوه الله الحریر فی الجنة نو فلیترکه فی الدنیا، که څوک په دې خوشحالېږي چې ما باندې الله په آخرت کې ریخم واغوندي ماته، نو په دنیا کې ما غونده. بیا فرمای انهار الجنة تفجر من تحت التلال او تحت جبل المسك او تحت جبال المسك، د جنت نهرونه هم دا چې رابېږي که نه، نو دا د یوچت اوچتو ډېرکونو به رابېږي، آبشارونه به یې ښکته به رابېږي، یا داسې ویلي او تحت جبال المسک، یا د مشکو غرونه دي د هغې نه به ښکته رابېږي. د دې هم دا معلومیږي چې د جنت دا نهرونه دا د اوچتو ځینو به د آبشار په طور باندې ښکته رابېږي، داسې یوازې به د ځمکې سې وبېږي نه، هلته الله غرونه جوړ کړي دي، خو هغه د مشکو غرونه دي، خوشبودار غرونه دي. بیا بل یو مسله لري د دې نهرونه او دا ولی چې کله بیږي که نه، دا ګورې د ځمکې په سر باندې به رواني، دا به لاندې کنده نه وي. ښه دنیا کې چې کله دا نهر بیږي یا دنیا کې چې کله دا واله بیږي که نه، یې کنده شانتې ښکته ورښکته کېږي. د جنت دا نهرونه د جنت ولی دا به داسې کنده نه وي. امام ابن ابي الدنیا روایت نقل کړی دی او صحیح الاسناد موقوف روایت په حکم مرفوع کې د انس بن مالک رضی الله عنه فرمایي واظنكم تظنون ان انهار الجنه خدود في الارض، وای زما خیال دار چې تاسو دا ګمان کوئ چې د جنت د نهرونه به سکندې په دې جنت کې، وای لا والله نه قسم په الله وای د سنده دا سنده وای انها لسائحه على وجه الارض،
دا د جنت نهرونه او د جنت دا ولې دا د ځمکې په دې مخ باندې روانې داسې ستاسو خیال کړی که نه یو چې دا اوبه لاندې بهیږي د دې ځان له خوند خو چې د مخ د ځمکه باندې چې کله دا واښی دا شنه واښی که نه په دې کې دا اوبه د بره بیا روانې که نه دا بیا بل شان مزه کوي دا د دې ځمکې په دې سر باندې به داسې روانې په دې ونو په دې منځ کې به تجري من تحتها الانهار وایي که نه د ونو د دې لاندې ده به په دې اوبو دا دغه سره روانې دا ولې به سره روانې دا بیا بېله معجزه ده چې دا اوبه یې خورېږي نه په خپل مقدار باندې به د ځمکې په دې مخ باندې سره روانې وي وی لا والله انها لصاحة على وجه الارض دا به د ځمکې په دې مخ باندې روانې وي فرمایي احدى حافتیها اللؤلؤ والاخرى الياقوت دا غي بیا دا دواړه سیټ ته دا د سری دی بیا دا نهرونه روان دي ولې روان دي خو یو سیټ ته او بل سیټ ته د ملغلرو چې کوي ملغلرو د ملغلرو وایي چړاو کړی شي یو طرف ته ملغلري دي بل طرف ته ملغلري دي یاقوت دا خاص قسم ملغلري سری ملغلري او لولو عام ملغلري سپینې ملغلري دي مانه سپینې او سری ملغلري یو طرف ته بل طرف ته داسې چړاو کړی شي دي که ستاسو خیال کړی دی اوبو غاړه ته خلک چې سیمټ و دغه کې که نه چې څوک راخویږي نه یا څوک سکي نه هغې دې غاړه ته به ملغلرې چړاو کړی شي وي د غاړې چې کومې دا به د ملغلرو نه وي په دې ملغلرو کې بیا د اوبو سره روانې وي یو طرف ته بل طرف ته هغه ملغلرې دي وطینه المسک الاغفر لاندې چې کوم دا اوبه پې بیږي دا نهرونه پې بیږي دا لاندې چې کوم هغه خاوره چې موږ ورته لاندې په دې خاوره ځمکه دا به خالص مشک یا المسک الاظفر مسک اظفرات لکی چې پای کې بل قسم خوشبوئی نه ګټه لاندې به خوشبوئی دا مسک کني مش دا په غوړېدلی پاغي به د بر رواني وي د دې وجه نه ګور بعضې اوقاتو کې سړی څه شی سکي کرم خو هغې د روس اخره کې بدبوی راشي چې بیرته سویلې الټې ورشي دا په اخره کې په تا باندې به خوشبویانې راځي ښایسته بوی به په تا باندې راځي دا نه چې دا پکې خزله پرته ده دا به چېرته مچان پکې پراته دی دا پکې چېرته ماشي پکې پراته دي دا پکې چېرته چا خزنده راغورځولي دي دا شي نه دي بالکل صفا مشک پای باندې به دا اوبه چې کومې هغه روانې وي دا د جنت د نهرونو د هغې وضاحت آینده جمعه کې به انشاءالله بیانو عیون الجنه د جنت چینی دي نه نهرونه که نه هغه جنت چینی دي د کیفیت د هغې اقسام قرآن کې ملا ذکر کړي حدیث کې ذکر کړي د جنتیانو په اختیار کې د هغې تفسیر او د هغې سره نور بحث چې کوم دی هغه به آینده جمعه کې بیان کړو اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين